السلام علیکم ګرانو مینهوالو، هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلي به مو پر تن وي. نو که زموږ د یوټیوب چینل کې تاسو نوي یاستئ نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نښان کلیک کړئ او آل بټن انتخاب کړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پر وخت در ورسیږي. نو نن درته په ډېر زیاته خوندوره ویډیو کې حاضر شوی یم، هغه هم چې څنګه کولی شو چې په خپل فیسبوک کې د آډ پرنټ بټن پر ځای د فالو اپشن یعنی بټن راولو. نو ډېر زیاته خوندوره ویډیو ده، ویډیو تر پایه راسره وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. نو راځو ویډیو شروع کوو. لومړی راځو ګورو هغه آی ډي ګورو چې موږ ورته فالو اپشن راولو. اوس ګورو دغلته تاسو وګورئ آډ پرنټ بټن ده، دغې په ځای موږ فالو بټن دغه آی ډي ته راولو. نو زه د خپلې آی ډي څخه لږ آوټ کېږم، همدغې آی ډي ته زه ځم او په دغه آی ډي کې سیټینګ کوم ترڅو د دغې آډ پرنټ په ځای د فالو اپشن راشي. نو زه د خپلې آی ډي څخه لوګ آوټ کېږم او دغه آی ډي ته ځم. نو دا دی زه راغلم دغې آی ډي ته. اوس ګورو تاسو لومړی به تاسو دغې ځای ته راشئ، په دې ځای باندې به کلیک وکړئ، بیا به ښکته راشئ، سیټینګ ان پریویسي باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا به ورپسې سیټینګ باندې کلیک وکړئ او لږ شان انتظار به وباسئ. بیا به راشئ ښکته چې راغلی پریویسي سیټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې پریویسي سیټینګ باندې کلیک وکړ نو را به شئ دغلته به ولټوئ how can send your friend request، دغه دی. نو دغه آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې آپشن باندې کلیک وکړو نو تاسو چیک مارک به په دغه ځای کې وي. نو دغه چیک مارک به تاسو ایوری ون څخه لرې کړئ او فرینډز ته به یې راواړوئ. نو چیک مارک به دغه ځای ته راواړوئ. نو اوس ګورو زه د دغه آی ډي څخه لوګ آوټ کېږم او خپلې آی ډي ته ځم، ګورم بیا دغه آی ډي پکې سرچ کوم چې فالو بټن ورته لګېدلی دی او که نه دی لګېدلی. نو زه راغلم خپلې آی ډي ته، هغه آی ډي پکې سرچ کوو چې اوس مو پکې سیټینګ وکړ. راځم لږ شان ریفریش ورکوم. نو راځو لږ شانتې سرچ یو ځل بیا ورکوو. ګورو بالکل دغه دی راغی چې څو وارې مې ریفریش کړ نو هغه وخت کې ځکه نه راتلو چې زما فیسبوک یعنې نیټ لږ کمزوری و، نیټ قطع شوی و. نو اوس دغه دی نیټ واپس راغی، وصل شو. نو وګورئ دغه ځای ته چې د آډ پرنټ پر ځای د فالو بټن راغی. نو تاسو اوس هر څوک فالو کولی شي. نو دغه وه د آډ پرنټ پر ځای د فالو بټن د راوستلو طریقه په خپل فیسبوک کې، په خپل پروفایل کې. نو د دغسې نورو ویډیوګانو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سره اوسئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو مو که خوښه شوې وي نو در سره شیر یې کړئ. نو تر بیا خدای پامان، ښې چارې.